دا اوس د ګیرو د بریتو خبره. په اول روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د بریتو نه ویښتان نه کموي، نبی علیه السلام خپل بریتونه لنډول ویلې به چې ابراهیم علیه السلام هم دا بریتونه لنډول. دا بل روایت کې چې څوک بریتو ویښتان نه لنډوي دا د ما په سنتو نه ده، برابرلی سمینه دا د ما نه ده. د ګیرې لنډول د ګیرې متعلق کې دوم بحث بیا ده. اول اوس د بریتو خبره وکړو. دا د بریتو لنډول وروسته روایت کې احفا په حی سره یو اعفا ده چې په ګیره کې راځي، یو په بریتو کې احفا په بیخ کمول. د ګیرې د بریتو په منځ کې دوه الفاظ راغله د بریتو په متعلق کې، لنډول په بیخ کمول. اوس نو بریتو هغه کم مقدار وای دا ده چې دومره لنډ کې چې دا د شونډې سرخي ښکاره شي، دغه ضروري ده. د دغه نه اوږدول چې شونډه پکې پټه وي خولې ته راځي دا مکروه دي، خوراک ورسره مکروه ده، ذکر ورسره مکروه ده، ذکر ورسره مکروه ده، حتی طاعت دا ذکر قبلیږي نه پرې د خدای متعال باندې. دا د مجوس عادت ده. نبی علیه الصلاة والسلام د مجوسو نه مخالفت وکړه، هغه بریتونه په خوله کې پراته وي، تاسې داسې مه کوئ. نو هغه کم مقدار دا ده چې دومره خو به یې کموي چې شونډې سرخي ښکاره شي. د دغه نه یخ طرف ته د بریتو په بیخ کمول بهتر دي، او که نه دغه انداز باندې اکتفا کول بهتر دي، که ارخیل بهتر دي. بعضې ائمه خو پر خیلو قایل دي، احفا په بیخ باندې کمول چې ویرخي. لکن امام مالک صاحب چې په بریتون ارخیل مصله ده، انسان بد شکله ورسره لیدی کېږي، او دغه زینت چې خدای پاک انسان ته ورکړی دا دې نه ختموي. دا لکه سړي چې پزه پرې کړي. موږ په مذهب جایز ده، ارخیل هم جایز دي، لنډول په بیخ دا هم جایز دي، دا صرف دغه لنډول دا هم جایز دي، خو بهتر کوم ده؟ نو موږ په مذهب کې د نن هم دغه اقوال دي. څوک وایي چې بهتره دا ده چې دغه باندې اکتفا وشي، ولې حضرت عمر فاروق دغسې کول، صحابه کرام دغسې کول. څوک نه بهتره دا ده چې په بیخ کم شي، خو رخیل نه چې قص لفظ هم کې صادق شي، قص پرې کولو ته ویل کېږي، رخیل ته نه، او کمول هم راشي. اوس بریتونه په بیخ کم کې کم دا په بیاتي یا لکه دا نن سبا باجې ماشینونه دي، په دغه باندې په بیخ کم کې وایي هم د قص لفظ په صادقېږي، هم احفا لفظ په صادقېږي. نو عمل به په دواړو باندې راشي. ډېر بهتر د موږ په مذهب کې دی نه ښیي چې دا ده چې په بیخ کم شي، کم رخیل نه کم، رخیل هم جایز دی، هېڅ مشکل نشته پکې، خو بهتره دا چې په بیخ کم شي. نو وایي په دواړه باندې به عمل راشي، هم به احفا لفظ وي او هم به قص لفظ وي. دا د بریتو په متعلق کې. او د بریتو بیا صرف دغه سبالتین، که نور بریتونه په بیخ کم کې خو دغه ژی پرېږدي، د ګیرې سره چې شریکه ده دغه ځای پرېږدي. حضرت عمر صاحب دغه ځای اوږدل کړی، نور بریتونه یې کمول خو دا ځای یې کم کړی. دغه خولې ته هم نه راځي چې هغه خوراک ورسره مکروه شي، ذکر ورسره مکروه شي، دا د ګیرې سره ګډېږي. وایي که صرف دا ځای وکړي پروا یې نشته، دا په سبالتین وي، نور بریتونه به اوږده نه، کم از کم خو دا ضرور ده چې دومره خو لاندې چې شونډې لوڅي. هغه موږ د استاد خدای پاک د غرق رحمت کې محمدیه کې موږ اوسېدو، دا د عبدالستار جان شیخ صاحب استاد هم و، د تره زوی مو شیخ عبدالقدس جان صاحب ډېر عجب عالم و. دغه به دا مجاهد بال ته نږدې و، دا د حرکت د دفتر وخت و، دا جمعې لمانځه ته به راتلل، خو اکثره به ګیرې خیلې وې، بریتونه به په خوله کې پراته وه. بیا به دا بیان ورته کوه، دغه شیانه کې به په اخر کې دا ورته ویل الشجاعة لیس فی البریت، پښتو هغه به ورته ګاډ کړي چې دا غیرت په بریتو کې نشته چې دا بریتونه په خوله کې پراته دي. الشجاعة لیس فی البریت. نو کم از کم خو وایي دا خو ضرور ده چې دا شونډه وګورځي. د هغه نه یو طرف کې خبره ده چې اوس بهتره کوم ده، نو دی دغه جانب ته کوکب ترجیح ورکوي چې په بیخ کم شي، نو په دواړو حدیثو به عمل راشي، هم به احفا ورته وایي، هم به قص ورته وایي، رخیل به هم نه وي او هغه به هم نه وي. د ګیرې په متعلق کې دا یو روایت کې راځي چې په سند کې عمر ابن هارون راغلی چې نبی علیه السلام خپله ګیره کامه کړې ده، د څنګ د طرف نه هم د اوږدوالي د طرف نه هم. اوس په دغه کې چې دغه راوي راغلی
په دغه کې څو قیل و قال کوي. امام ترمذي وایي ما چې د خپل استاد امام بخاري نه پوښتنه کړې د ده په متعلق کې ده ویلي چې مقارب الحدیث ده. مقارب الحدیث دا معنا چې د ده حدیث د نورو ثقو سره برابر وي، نږدې یې غوته، دا یې جرح نه ده کړې. او ویلي داسې حدیث ما د ده نه ده پیدا کړی چې اصل نه لري، خو صرف په دغه حدیث متفرد ده. نور هر ځای کې چې د حدیث نقل ده دغه حدیث د نورو راویانو سره موافق وي د ثقو سره، خو په دغه حدیث کې دی متفرد ده. دا بل روایت کې بیا دغه خبر راځي چې د ګیرې د اوږدوالي خبره ده که د لنډولو. نو حضرت نبی علیه الصلاة والسلام یې بریتونه په بیخ کموئ، ګیرې اوږدوئ. اوس نو د ګیرې په متعلق کې پرخیل ګناه ده اتفاقي. ګیره مشهوره خو دا ده چې سنت ده، خو محققین دا وایي چې دا واجب ده، ځکه نبی علیه السلام په ټول وخت نه درخیلې. سنت کله کله نبی علیه السلام تر کړي دي د جواز لپاره چې خلک بیا پوه شي چې دا فرض نه ده، واجب نه ده، خو ګیره نه ده کمه کړې په ټول عمر. دویمه خبر دغه ګیره کې د نبی علیه السلام په باب کې دلته یو روایت کې راغله چې د څنګونه هم کمه کړې د اوږدوالي د طرف نه، خو چونکې په دغه روایت کې عمر ابن هارون متفرد ده، بل څوک ملګری نه لري، عام راویان دا دي چې نه ابن عمر کمه کړې ده، نبی علیه السلام نه. ابن عمر کمه کړې ده، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ده کمه کړې. اوس د کمولو مقدار دا ګیره چې داسې قبضه کې د قبضې نه د باندې لنډول دغه طرف ته، که دغه چې په دغه طرف قبضه کې، که دغه چې په دغه طرف ته قبضه کې، د دغه نه د باندې لنډول جایز دی. د باندې لنډول جایز دی، جایز. در المختار یو قول را نقل کړی دی وجوب چې دا واجب دی. ځکه یو ملا درته هم چاته ویلي و چې دا اوږدوالی د ګیرې داسې ګناه ده لکه رخیل د ګیرې چې ګناه ده. خو تاسې دا لنډه ترمذي خپله حاشیه در وګورئ، دا اوږده حاشیه یو ته ویلي دي جواب کړی ده چې هلته واجب په معنا د ثابت ده، چې ګیرې لنډول د قبضې نه د باندې واجب څه معنا ثابت ده، دا راغلی دی جائز دی ثابت دی واجب نه. نور د دغه ګیرې لنډول د قبضې نه د باندې جائز خو شوه چې هر طرف ته قبضه وکړي، بیا د قبضې نه باندې ما ګیرې ورسره ټولېږي چې دا اوږده یې لنډول جائز خو شوه، خو بهتر کوم دی؟ لنډول بهتر دی که اوږدول بهتر دی؟ بعضې علما وایي چې د قبضې نه چې باندې شو بیا لنډول بهتر دی. بعضې وایي چې نه، حدیث کې د اعطا لفظ راغلی، اوږدول یې تر څومره حد معلوم کړی ده، اوږدولو حکم شوی، نو اوږدول بهتر دی. چا تطبیق داسې کړی که بعضې خلکو سره ګیره رنګړی، وجود کمزوری، اوږده ګیره بده برېښېده، بیا د هغو خلکو دپاره د قبضې په انداز باندې لنډول بهتر دی. ولې چې ګیره ته څوک په سپک نظر ونه ګوري، توهین د ګیرې ونه کړي. او کوم انسان چې وجود مناسب ده، ګیره ګاړه ده، اوږده ګیره بده نه ورته برېښي، بهتره دا ده چې اوږده وي، چې څومره چې اوږده وي. ولې حدیث کې ظاهره د اوږدوالي الفاظ راغلي دي، خو دا به یاد لرو چې د قبضې نه چې کمه وي دغه لنډول، دا وایي د اهل مغرب په هغه وخت کې د یهودو د نصاراو عادت و، وایي دا د مغارباو عادت ده. د قبضې نه چې کمه وي د دغه لنډولو د رخیلو فرق نشته، رخیل ناروا دي، دا د قبضې نه کم لنډول دغه هم ناروا دي، ځکه وایي دا د اهل مغارباو ده، دا د پخوانیو عجمو د عادت و. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام د مخالفت حکم کړی چې د دغو نه مخالفتونه کوئ، ځکه د فارس خلک عجم و، یغو ګیرې رخیلې یا یې لنډولې، بریتونه یې اوږدول. نبی علیه السلام نه، تا چې ګیرې اوږدوئ بریتونه لنډوئ، چې د هغو نه مخالفت وشي. نو د قبضې نه په کم کې خو جواز نشته، د قبضې نه په کم کې جواز نشته. ډېر ضعیف قول یو څوک داسې کوي چې هلته خو داسې حکم راغلی ده چې د مجوسو نه مخالفت وکوي. نو چې دومره ګیره پرېږدي چې دی نه مخالفت وشي، ډېر خیلی مخالفت وشي، بس دا دا نه یې دا ټیډیان چې دا نن سبا بعضو تنظیمو لکه دغه یو شعار د ټول تنظیم دغسې وي،
او دا خو نهایت توهین ده چې دا اوس کوم خلک کوي دي ګیري چا دام ذکر خیل دام ذکر خیل دا دای پریخي چا د زل سر خیل د پاسه را پریخي څوک دا راورخي دا راورخي دلته په دغه ځای کې بیا بیا لړ کې کنکای تعویزګای غوډه تر پریږدي څوک نری لیارب کې جوړي کې داسې بیا بیا داسې تاو کې لکه کرسۍ دې خانه ورورخي دې خانه لنډۍ کې چا صرف دا ځای پریخي وي ګیره ټوله راورخي دغه ځای دغه هم لاند کړی پوره اوږدوالی دغه کې نه دغه یو مچ غوندې ځای دلته پریښي دا نن سبا ځوانان چې دا اکثره هلته په ټلویزیون کې په ډیش کې چې د غربیانو کوم پوزیشن وویني بس دې په هغه شکل باندې ګیري دا نهایت توهین ده چې کوي او موږ د دغه خپلو مسلمانانو په کورو کې نن ځوانان په دغه لګیا دي پلار هم شته ورور هم شته او ملا هم شته یو په بل باندې غرض نشته بس په ګیره د توحید چې کوي چې څنګه یې ورته خوا کوه هغه چې جوړي ګیره دې شو شاشای جوړ کړی ده د دې هغه نه اوږدول لنډول د قبضې نه لنډول دا خو اتفاقي دی وای ناروا د قبضې نه په یو طرف کې خبره شو چې اوږدول بهتر دي او که لنډول بهتر دي څوک یې مطلقا اوږدول بهتر دي څوک یې نه د هغه نه چې زاید شي لنډول بهتر دي چا تطبیق داسې کړی ده چې که ګیره اوږده نامناسبه لدی کېده بیا خلک د ګیرې توهین کوي نو د یخ سړي دپاره یې لنډول بهتر دی چې تر قبضې نه زیاتې دي نوره نه اوږدوي خو په هر طرف خپله قبضه او که چا سره مناسبه بده نه برېښي د هغه دپاره اوږدول بهتر دی چې پوره یې اوږده کړي